د سپېڅلي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو، نن درته د ناول یوه بله په زړه پورې او د خونده ډکه برخه وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې سئ او ملتیا مې وکړي. ګلالۍ د خپل کلي خواته ولاړه او زه هم د خپل کور خواته را روان سوم. لمر راختلی و چې کلي ته راورسېدم. زه چې د خپل کور دروازې ته ورسېدم، د کلي ملک هم زما د کور خواته را روان و او زما د رسېدو سره سم هغه هم راورسېدی. په داسې حال کې چې خوله یې له خندا ډکه وه، راته ویې ویل: ښه سو چې په خیر راغلې. ما وویل: زه خو چیرې نه وم تللی. ملک وویل: زه ماخستن راغلم. د دروازې کولپ راته وویل چې د یو چا سلام ته تللی دی. ما وویل: ملک صاحب ټوکې کوې؟ ملک وویل: ستا زړه دی نو چې ټوکې بولې که رښتیا یې بولې؟ ما وویل: زه وایم چې ټوکې کوې ځکه زه چیرې نه یم تللی. ملک صاحب وویل: ما نن شپه خوب لیدی چې کوز کلي ته نږدې د یو کندې پر غاړه ته او هغه څه نوم به یې اخلم ناست واست. ما وویل: خوبونه خو ټول صحیح نه دي. ملک صاحب وویل: زه هم نه وایم چې صحیح دي، هسې مې خپل خوب درته ووایي. ما وویل: ښه راځه چې کور ته ننوځو. زه او ملک کور ته ننوتو. ما سمدستي خپل ایشټو برابر کړ چې چای وایشوم. ملک راته وویل: چای اوس موږ له کوره څخه راوړې، ته زحمت مه کاږه. ما وویل: تاسو هم تر اوسه چای نه دي خوړلی؟ ملک وویل: یا. ما وویل: ولې نو؟ ملک وویل: بیده وم. څرنګه چې د ملک په خبرو او په دې چې پر لاره مې د ملک غوندې یو سړی پر آس سپور ولیدی او زما څخه په مخ کې روان و، موږ ته به کړی وم، بلکې دا مې باور سو چې ملک په ما پسې د شپې راغلی دی. نو ځکه مې وویل: له سترګو څخه مو داسې ښکاري چې خوب مو نه دی کړی. ملک وویل: که داسې وي نو ستا سترګې هم زما په شان دي. ما وویل: ملک صاحب، تو خدای تا نن شپه څه لیدلی دي؟ ملک صاحب وویل: د 2 تنو پاکو میینو د پاکې مینې ننداره مې لیدلې ده. ما وویل: ملک صاحب، زه ستاسې څخه ډېره مننه کوم او ستاسې د دې زحمت ګاللو څخه ډېره بخښنه غواړم. ملک صاحب وویل: یا ما ستا دپاره کوم داسې ځانګړی کار نه دی کړی چې هغه دې د مننې وړ وي، صرف خپله انساني دنده مې ترسره کړې ده. مګر معلم صاحب، ستا داسې زړورتیا ډېره خطرناکه ده. یوازې په یو سر د یوه کلي منځ ته ورتګ او داسې په بېغمه زړه خبرې اترې کول له یو احتیاط څخه لرې دي. ما وویل: اخلاقاً هم ښه کار نه دی، مګر ملک صاحب ته پوهېږې چې دا زما اختیاري خبره نه ده. ملک وویل: و دا در سره منم، لیکن دونه خو تا باید کړي وای چې زه به دې خبرولم چې موږ هم څو تنه در سره تللي وای. ځکه که خدای دې نه کوي په همدې حال کې چې ته د خپلې وفادارې محبوبې سره د مینې په عالم کې ګرځېدې څوک راغلي وای، ته ووایه چې پایله به یې څه وي؟ ما وویل: ما ته خدای راپېښه کړې ده، تاسو ته مې ولې تکلیف درکاوی؟ ما ته زما خپل زړه دا الهام راکوي چې زه به د دې پیښې په لاره کې سر ایږدم. ملک صاحب وویل: ما چې د ماښام لمونځ وکړ کور ته ولاړم. کور مې ورته وویل چې ډوډۍ ستا ځای ته راوړي، چې دلته راغلم ته نه وې. زه وپوهېدم چې ته د کریم کلي ته تللی یې. ما ته اندېښنه پیدا سوه، کور ته ولاړم. ټوپک مې راواخیستی او پر اسپه سپور سوم. تر شا درپسې روان سوم. ته مخکې وې او زه درپسې وم. اسپه مې د لښتي شاته وتړل او زه پلي په تا پسې درغلم. ته هلته سرګردان دې خوا او هاخوا ته ګرځېدې. زه هم سم در سره ګرځېدم،
خو داسې چې تا نه لیدم، تر څو چې د کندې پر غاړه د ګلالۍ پیدا کړه. زه هلته ډېر نږدې درته ناست وم. ته باور وکړه معلم صاحب چې زه نن شپه د مینې او محبت په لویي او پاکوالي پوه سوم. رښتیا هم ستا او د ګلالۍ مینه یوه رښتینې او سپېڅلې مینه ده. ما تر اوسه پورې د مینې او محبت لویي او عظمت لکه څنګه چې خلکو ویل او یا کتابونه په ډک دې نه سوی منلی، مګر ستاسو دواړو پاکو میینو د مینې سپېڅلوالي لاره وښودله چې په نړۍ کې رښتینې مینه هم وجود لري. زه د یو انسان په توګه له تا سره خواخوږی لرم او په دې چې خدای دې یوه رښتینې مینه په برخه کړې ده، زه تا ته مبارکي درکوم. ما تر اوسه ستا مینه یو هوس بالي، مګر نن شپه سربیره پر دې چې ستا د مینې په رښتینولي پوه سوم، بلکې د رښتینې مینې وجود مې هم وماني. ما وویل ملک صاحب زه ستاسې د دې انساني پاکې جذبې درناوی کوم او له دې چې زما سره دې ډېره خواخوږي لري، زه به یې د عمر تر وروستي سلګۍ پورې په یاد ولرم. ملک صاحب وویل معلم صاحب ما خو اورېدل چې تا ژمنه وکړه چې شورا وخت ته ورسې. زه غواړم چې که ممکن وي ستا د یوه ډېر خواخوږي دوست په توګه وپوهېږم چې ته به په شوراوا کې په تا کې څه ګټه وکړې. ما وویل زه هم نه پوهېږم. ملک صاحب وویل چې نه پوهېږې نو د څه لپاره ځې؟ ما وویل ځم ګوندې خدای یو رڼا پیدا کړي. ملک صاحب وویل زه خو ستا دا تګ عباس بولم. ما وویل البته که د پوهې په سترګه ورته وګوري عباس دی، مګر که د مینې په توګه ورته وکتل سي نه یوازې عباس نه دی بلکې ډېر ضروري دی. ملک صاحب وویل دونه خو به دې د ځانه سره چورت وهلی وي چې په شوراوا کې به داسې وسي یا به داسې وسي. ما وویل ما ته د چورت وهلو قدرت نه دی را پاته سوی، نو ځکه مې فکر هم نه دی کړی. ملک صاحب وویل ما خو ستا او د ګلالۍ خبرې واورېدې، تا خو هغې ته په داسې لهجه وویل چې شورا وخت زما در تګ پورې کوشش وکړه چې څه ونه سي، چې هغه خو پرېږده چې زما هم دا باور سو چې تا د شورا وخت په تګ کې کوم داسې فکر کړی دی چې په هغه کې به ستا او د ګلالۍ خلاصون پروت دی. ما وویل ملک صاحب ما هغه خبره صرف د تسلۍ دپاره وکړه، ما هیڅ لاره نه ده پیدا کړې چې په هغه کې د زموږ خلاصون وي، بس د خدای په توکل ورځم. ملک صاحب وویل ګوره معلم صاحب که کوم بل خیال لري هغه د شوراوک څخه دلته ښه کیږي. ما وویل مثلا څنګه خیال؟ ملک وویل د ګلالۍ د تښتولو خیال. ما وویل ملک صاحب تر څو چې اوبه ستوني ته رانسي او نورې ټولې لارې راباندې ونه درېږي داسې نه کوم، ځکه دا کار د ګلالۍ د کورنۍ پر لمن یو داغ پاته کیږي او زه نه غواړم چې کریم کاکا ته داسې یو پیغور پرېږدم. ملک وویل او که نورې ټولې چارې ودرېدلې بیا؟ ما وویل خدای خو ډېر لوی او مهربانه ذات دی، ګوندې زموږ دردمنو زړونو ته وګوري او زموږ نامرادي او ناامیدي په خوشحالي را بدلې کړي. موږ دا خبرې کولې چې د ملک نوکر چای راوړې. ما او ملک چای وڅښلې. تر چای څښلو وروسته د ملک نوکر ولاړی. ملک صاحب وویل زه به یو وار کور ته ولاړ سم. ما وویل ښه دی ولاړ سي، د شپې مو زما د بدبخت په خاطر خوب هم نه دی کړی، یو څه خوب وکړي. ملک وویل خدای دې تا بدبخت کوي نه، ته بدبخت نه یې بلکې ډېر نیک مرغه یې. ګوره یو پښتون شاعر د مینې په باره کې څه وایي: یوه لحظه ډکه د عشق او جنون، دا افلاطون له منطقو نشه ده، یا دا چې لذت یې عاشقانو دی موندلی، زاهدان نه دي خبر له هغه رازه. ما وویل ملک صاحب ته خو ښه شاعر هم یې. ملک وویل یا زه شاعر نه یم مګر د پښتو ډېر اشعار مې په یاد دي. ما وویل ښه ته خو یو څو داسې نور هم راته ووایه. ملک صاحب وویل
نو ته قلم او کاغذ راواخله، زه به یې درته وایم، ته یې لیکه. ما قلم او کاغذ راواخیسته او دغه اشعار مې د ملک د خولې یاداشت کړه چې باز نسی سر او مال په عاشقي کې، دا سودا د دغه سود لره پیدا. د عشق احساس که په انسان کې نه وي، حسن ښایست په جهان کې نه وي. که لار ومومي د وصل و جنت ته، چې د عشق په وزن کم سي تول د چا. تر یوه دانه د عشق جارو قربان سه، په زرګونو خوروارو انبار د عشق. ملک صاحب دا وروستی بیت ووایه او له ځایه ولاړ سو او ویې ویل مخصن چې راغلم نور به هم ډېر درته ووایم، ته یې ولیکه. ما وویل ډېره مننه، ښه دي، اوس ولاړ سه. ملک ولاړی، ما هم د کور دروازه کلکه کړه او پر خپل کټ پرېوتم. که څه هم خوب نه راتلی، خو ډېر کوشش مې وکړي، بیده سولم. ماپښین چې د خوب راپورته سوم، ملک هم راغلی. یوه ښه هندواڼه یې له ځانه سره راوړې وه. هندواڼه مو په دواړو وخوړه. د هندواڼې تر خوړلو وروسته ما ملک ته وویل ملک صاحب، دا چې داسې زړه سوانده یې او د بېوزلو سره په ورین تندي مرسته کوې، دا خو له شعر او شاعري سره علاقه لرې. ملک وویل مرسته خو مې تر اوسه بدبختانه د چا سره نه ده کړې، مګر د شعر او شاعري سره رښتیا هم زیاته مینه لرم. ما وویل ستاسو دغه مینه ډېره لوړه ده او په تاسو کې چې دا ټولې ښېګڼې یو ځای سوي دي، دا همدې مینې برکت دی. زه په دې ډېر متاسفه یم چې دا دونه وخت ستاسو په دې مینه ولې نه وپوهېدم، ځکه زه هم له شعر سره ډېره مینه لرم، مګر افسوس چې ستاسو په شان مې حافظه دونه قوي نه ده. ما او ملک صاحب په دې موضوع کې ډېرې خبرې وکړې او وروسته یې ډېر د افسوس ډک شعرونه راته وویل او ما لیکل. ما په ټول دغه دوران کې چې دغه بیتونه لیکل، د خپلو اوښکو جلوه نسوی نیولی او اوښکې مې پر مخ باندې روانې وې. ملک صاحب هم هیڅ نه ویل. ما چې وروستی بیت ولیکي، ملک وویل معلم صاحب وبخښئ، ما ډېر ودردولې. ما وویل یا نه یوازې دې ونه دردولم، بلکې زما پر زخمي زړګي دې د یوه ګړي دپاره د آرام ملهم کښېښول. ملک وویل پر ما هم د مینې یوه کوچنۍ زلزله تېره سوې ده او پوهېږم چې څه تېر سوي دي. ما وویل ملک صاحب ته هم مین سوی یې؟ ملک وویل هو. ما وویل په پایله کې کامیاب سوې؟ ملک وویل هو، مګر زما مینه دونه سوځونکې نه وه، ولې چې په مخ کې مې مانع نه درلودې. ما وویل تا او ستا معشوقه په آخر کې سره یو ځای سوز که یا؟ ملک صاحب وویل هو، زما معشوقه اوس زما د کور میرمن ده. ما وویل ته څونه نیکمرغه یې؟ ملک صاحب وویل هو، تا دې هم خدای تعالی خپلې میرمنې ته ورسوي. ما وویل خدای دې ستا پر خوله امین کړي. ملک وویل معلم صاحب، زه ستا په دې لاره کې هر ډول مرستې کولو ته حاضر یم، ته هیڅ شرم مه کوه، ما ته هر څه په زړورتیا سره ووایه. ما وویل ملک صاحب، زه پوهېږم ستا ټوله مهرباني راته معلومه ده، که ضرورت پیښ سو درته وایم. ما او ملک د مازدیګر د لمانځه تر وخته سره خبرې وکړې. ملک صاحب د مازدیګر لمونځ په مسجد کې وکړي او ماخستن بیا راغلی. ماخستن مې هغه ته وویل چې سبا ځم. هغه ما ته ډېر تعجب وکړي، مګر څرنګه چې پر هغه هم د مینې شېبې تېرې سوي وې، زما د تګ سره موافقه وکړه. قدرمنو اورېدونکو، د ناول دا برخه پر همدې ځای پای ته رسېږي، په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې د الله په امان.